بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو سلامونه احترامات. اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم. بل ورځ ما د یو بابا نه یو سپېڅلي بابا نه څو خبرې تاسو ته ډالۍ کړې وې. نن بیا هغه بابا مخې ته راغی. راځئ چې د هغوی سره خبرې وکړو. بابا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. بابا خبرې نه اوري نو بخښنه به زه هم غواړم. بابا خپل نوم راته ووایه. خپل نوم راته ووایه. زما نوم سیلاچي دی، په دې کوزه کې مې پټی دی. ښه دوه کالې به د جوړ کلي اوسېدونکی دی ضلع بونیر. ښه نو اوس هغه کوټې خوښې وې. ښه هغه په خپل ځای باندې خوږې خوږې خبرې راته د خپل د یاد وکړه چې دا مینهوالي واوري. ها نو ما خو د لرګو داسې کونډۍ به یې د جام عمره پای کې مې ماسته او پۍ خوړلي که نه. ما په دې دا بټن نه دی، دلته کې یو مروړی به و، دلته کې پل ګواښه وه، دا بټانان پوښانه وو. هغه وخت مې هم لیدلی. او د لو لور په حواله باندې څه ووایه؟ لو لورو لو لور هغه ښځو وسړی ښځو لو باندې خو کوو، اوبه به هم نه څکلې که اوبه به مو څکلې هغه پورې علم نه دی. علم په ویښ کې اوبه وې چې مېلمه وه ته بوجره کې یو ورځ موخه ویښته شوه. موخه زمونږ کلتوري یو لوبه ده. دا خلک ډېر شی ناست وو. ما یو وخت کې موږ ناڅاپی کوو. نو اوس زمونږ کته شپېته او یا کاله اوسې د کلي نه راکوز شوي. جامه پیزار به م سا اغوستو، څنګه به م اغوستو؟ یو جوړه به یو کال کې د څومره به ودایي په حواله ووایه. چپلۍ به د بروزې وې چې سارا له به لاړې په لارې به نه وسلې دي، په خپو کې به دې ګټې او ازغیت خوږو مینهوالو ما ورته بلوزنۍ خبره وکړه چې یاره مطلب زمونږ چې کومه جوړان ګوجران وروڼه دي هغې په حواله څه خبرې شوې وې. د بابا وختي ماته وویل چې نه خفه کېږي دې نه، دا ما یو عامه خبره کړې وه، دا ټول زمونږ وروڼه دي. هغه عمر دا یوه جوړه جامه نه ده، دا به دې غره ته مړله، دا به دې چې کنګرګلۍ کې څوک مړ شو په ناصر کې که نه نو لاس نیوې له به تلې. ناصر کنګرګلۍ زمونږ نه یو لاس نیوې له به تلې، خو دا ده چې تا ته به خلق وې په حجره کې نو به ته لاړ شه چې پلو ذمهواري خلاصه شي نو ته به خفه وې. ستا په کور کې خو به یو ټبری وه نو هغې ته به کار پاتې شو، نو هغه ما هم وښوله ته کور به نه وه. زه به د لنډې لنډې خبرې رالم که نه چې ستا کولبه چې کوم ده که نه ته خو به دواله لاړې کنګرګلۍ ته، خو ستا کولبه به کریا به شوه که نه. دا وخت خو به اوس راته بابا دا ووایم د حجرې په حواله راته خبره وکړه، د غم ښادۍ څه به م کول؟ حجرې خو یو مېلمه یو ورځ ما ته وي ما له اوبه راوړه، چې زه کور ته راوړم داسې لرګو ګډوان به ورته وي د پاسه هم چې منګي کېښوله، منګه موټې مې ټول وڅنډل، اوبه نه وې. ما راشه اوس حجرې ته مه ځه، دا سړی خو یې پېژني. دا راته ووایه که نه په حجره کې چې به غم و که نه څه به م کول، په غم کې به م څه کول، په ښادۍ کې به م څه کول، دا راته ووایه څه رواج به و؟ په غنم کې به غم ښاده کې درې ورځې به م روټۍ کوله، درې ورځې به یې دوا ته کېناستېدو. که یو سړی به ستا سره درې ورځې نه کېناست نو غم ښادي باندې وله نه کوله، لکه واورئ ګورئ دا وجې وله نه کوله. ولې چې ستا سره به درې ورځې نه کېناستو که نه او که نه نو غم ښادي خو دې یو بل داسې سړی به و که نه هغه به چې زه مړ شم نو ما له خیر ډوډۍ مه کوئ، غریب وه خو ډوډۍ چار بای نه کېدو. یو سړی دې کلي نه وته و دې بازارګي نه دې شوپړنګ ته، بازارګي شوپړنګ د یو بل نه 3 کیلومتره مخکې نو خدا دې موږ یې څه دغه وي چې د غم د ډوډۍ نه لاړ شم که نه. زمونږ په لو کې یو سړی و هغه به یې ګوره ډمه ډوډۍ وایي نه بل زمونږ وروڼه دي، زمونږ د زړه سرونه دي. زه چې مړ شم که نه ما نه دې څوک ډوډۍ نه کوي. نر بچه جوړه دې کړه نه سړی. دا راته اوس ووایه چې دغه په واده کې به څه رواجونه و؟ واده کې باندې چرګ حلاله و، شپږ اووه تنه مې ډوډۍ راوستل په یو چرګ باندې. د واده په ورځ به واده د واخان په یو چرګ باندې په یو چرګ باندې بیا به یو من وریجې پخولې. من وریجې په هغه وختونو کې مینه وه، محبت پکې و که نه. په 4 روپۍ د غوړو دړۍ وه، په 4 روپۍ د غوړو دړۍ او په 2 روپۍ باندې دړۍ وریجې. خو اوس راته دا ووایه د غوبلو به څه چلو چې غنم یا جوار مطلب غوبلو لپاره به م څه کول؟ چرګ حلاله په تېزه ورته خبرې کوم اوري نه زمونږ مشر دی. غرمې له به دې ورځ نسکو نه پیټي پخوله، د نسکو نه غوړي به سره اصل وو، اصل غوړي به یو کنډولی واچو
او نو چا به وخوړی بیا به بل کنډوله به بیا به لاړې د دننه اصلي غوړي به پکې ومو که نه؟ اصلي کوم اصلي نه ورکه دا ډل لګانې نه خو خوراک پاکو او که نه بابا ماسته به دې پاک خواړه پاکې شملې به دې څکلې د پېښور ډاکټر وایي چې څوک شمله خوري او شملې ګېډې ته ځي نو شپږ شلې مرضونه دا به پرې نه راځي الله وګوره ما نهه مرضونه په دې مخکې وخت راغلي وو نو دغه د عمران خان په بجې باچایي چې راتله بیا کې ویش پېړه اویاو کاله لکه سړي له به لس زره روپۍ هم ورکوي او کارونه روغ کوي منم ښه اوس زه خو د خپل کار نوم کې خبر شوی چې به منظور شوی نو هغه ډاکټر چې دوا ویې کړه پېښور کې ویې ما له 3 لک روپۍ راکوي زما هغه نو دا په خپل ځای باندې الله پاک دې رحم وکړي تا دې الله پاک جګ جوړ کړي اوس راته دا ووایه که نه چې د اختر په ورځ به م بلنې څنګه کولې تاریخي خبرې کوو که نه د اختر په ورځ به څه پروګرام و د اختر په ورځ هغه خو وریجې او دغه غوړي به دې ورکولو هغه لوښه به یې غوړو کې منم او شکره به دې پېښلې غلبې نه چڼکڼې واده به فیم واچوله منم هوا چرګ به نیم پخ کړو اختر له خبرې بندو بس ډېر ښه او هغه خدا بابا الله دې خوشحاله کا مینوالو بابا نه کو بیا په لفظونو کې سره خبرې شوي بخنه بابا دې زموږ مشر دی او ان شاء الله کوشش وکړم چې د دوی نه ښې خبرې تاسو له راولم په سکرین باندې زه د دې بازارګي یم او د سکول کې استاد یم او د غټ سکول کې او دا زه داسې د ورزش له زم راځم تر له مخې راځي مولا زاخري شاه به دې کې کوبل نه بر غټ سکول له زه زما اوس نه ګل نظر نه د ګورنمنټ سرکاري سکول دی په هغې کې یم ښه دا به خپل ځای باندې بل ټایم به بیا خبرې کوو ښه زما اقبال محسن مې نوم دی ښه محسن ته به اوس سکول ته ځې او زه به اوس سکول ته ځم نه ټوټل چې کوه ساره تنخوا سره درکوي ډېر شی کو ښه ډېر شی تنخوا راکوي ډېر ځای راځي که نه زیاتې دي اوس دا خلک بیا واوري که نه او ډېر دی 35,000 نه دي زیاتې دي ما پکې راځي کې 14 کاله وخت په انګلیس هم پوهېږم what is your name په اردوګان هم پوهېږم what is your name ټي واټر ټي پیژنم انکل هم پیژنم انکل جی یاره کو بس بابا ډېر خوږ سړی دی الله پاک دې داسې باباګان داسې مشران هر کور کې پیدا کیو هر چا ته الله پاک نصیب کي زه ویاړېږم وایي بابا د هاره چې راځي ماله رنګونه راوړه نه مې خوښېږي تماچې مې ټوپکونه راوړه زما ارمان دی چې طاقت د خپل وطن جوړ شمه ماله دوات قلم او ماله کتابونه راوړه الله دې ماته خدای دې خوشاله ټیک شو بس دی اما تاسو دوستي جوړه شوه داسې دوستي جوړه شوه په خدای یقین وکړه که داسې دوستانه د مور په ګېډه کې ناشنا کېږي زما ستا ښه تعلق دی نن نه پس دا خو د دنیا دوستي دی یو سره به خبرې ګوره پوخا یو هلک او یو بوډا و ورګه بله کیسه پکې یو بل کلي ته زه پیادل که نه نو دې هغه ورته ویې دې بوډا سړي ورته ویې کله به مې توړې په لارې کله به نو پوخا خو لا پیادل کېږي زه خو نه سکوټرې خو نه وې او چېرته لرې تلل که نه نو چې شپه به پرې رالو نو په لار کې به شپه کوله بیا به پلی نه شو پیادل نو کله به مې ته ما وړې کله به زه تا وړم نو هلک ورته ویې وی بابا جی زه خو دې وړی شم که نه وی ته به څنګه چل کې زه به هلکه وی زه به ته خبرې کوم لار به لنډېږي پخوانو مشرانو مو ګوله وی وی خبرې کوه هغه سړي ته به یې وی وی بچې لار لنډېږي ټیک شو بابا زما سکول ته ښه ډېره مهرباني ښه بس الله دې مرسته خدا پاک چې وجود نصیب کا حاجتونه دې خدای پوره کا خدای دې آخر حاجتونه هم پوره کا امین ځه اجازت دی ښه خدا پاک چې حاجتونه پوره کا وجود نصیب کا ډېره مننه مال دې خدای په ډاکټرانو مه لګوه امین 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 او چې قدم دی نو خدای دې برکتونه درکړي امین 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 خدای دې ژوند عمر د خوشحالۍ امین خدای دې د خوشحالۍ نه د خفخان د عمر نه وساته امین الله پاک دې په خوب کې مخه پکوا ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني حکومي مینوالو دا و چې لطیف بابا د ضلع بونیر علاقې سلرزي د جوړ کلي اوسېدونکی دی الله پاک دې ولې ډېر عمر ورکړي ډېرې خوږې خبرې وکړې زه ویاړېږم د دې په کشرانو باندې هم چې دومره خیال ساتي د بابا او بل دا خبره چې بابا
غوږونو باندې معمولي کون دی ځکه موږ هم دې طرف ته روان یو. نو څه خبرې موږ داسې یو بل سره وکړې چې که تاسو پې نه پوه شوئ زه د هغې بخښنه غواړم. راځئ د دې مشرانو دا خبرې واورو، صرف واورو نه، په دې باندې عمل وکړو. دا موږ مطلب ځان ته مخې ته کېږدو چې موږ څنګه وخت تېروو، دې مشرانو څنګه وخت تېر کړی دی. آیا دوی چې څنګه وخت تېر کړی کم دوی ته سهولیات نه وو، دوی څنګه وخت تېر کړی او موږ سره سهولیات شته، موږ څنګه وخت تېرو. نو د اقبال محسن سره به دغه بابا یو ځل بیا تاسو سره ملاقات کوم د لټون بونیر په سترګه باندې. ډېره زیاته مننه، خبرې اوږدې شوې. خوشحاله راته اوسئ، آباد، بریالي او ننګیالي راته اوسئ. ډېره مننه. اقبال محسن، لټون بونیر، د لوی الله پامان.